د می اتمه د ملي ټولنو د نړیوالې ورځې سره برابر ده چې په تړاو د زابل سرې میاشتې ریاست کې دا ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د غونډې پر مهال د سرې میاشتې ریاست مسؤلینو خپلې لاسته راوړنې د ځایي مسؤلینو او د زابل ولسونو سره شریکې کړې. د زابل د سرې میاشتې رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د نورو برخو ترڅنګ په ولایتي کچه 8 کلینیکونه لري چې په ورځني ډول یې شاوخوا 900 تنه د دوی له خدماتو څخه برخمن کیږي. هغه زیاته کړه هڅه کوي ترڅو زابل میشتو بېوزلو او غریبو هیوادوالو ته لا هم په ښه توګه خپل خدمات ورسوي. دا سره میاشتې کې نه په څلور ساعته کې څه ګورم یا مشمولینو ته روپۍ ورکوي یا دغه یا فقیرانو ته یا توزیع یا سروې خامخا ضرورتي موږ ملک ډېر درپدره دی او ډېر دغو شیانو ته یقیني دغه د ضرورت لري. سږ کال ما دا د سره صلیب د ورکشاپ په کندهار کې زه ورغلی یم. دغه مې ورته وویل د افغانانو دغه خدمات ته یې فقط د خپلو مشرانو ته وویل چې موږ ته په سیاسي اجنو کې نه ګوري. د غربت و د بشریت تغذیه د بشریت نارې ویلې د بشریت ټیکهدارانو دغه فقط موږ ته د بشریت په سترګه وګوري. په ورته مهال زابلي اوسیدونکي د سرې میاشتې ریاست له کړنو څخه خوښي ښیي او له شتمنو هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې له افغاني سرې میاشتې سره د له خپل اړخه همکاري وکړي ترڅو د دوی مرستې تر اړمنو او بېوزلو هیوادوالو پورې ورسیږي. دا مخواست د اسلام میاشتې ته کومک وکوي باید د دې خیر په کار باندې نن نیم کلا تللی وای د افغان نسل ته وایم دغه مسؤلینو ته وایم چې پر دغه ملک باندې شفقت وکوي پر غریبانو وکوي دا به مو یو لوی مهرباني. ما دغه خبره ده چې د سرې میاشتې سره باید موږ تاسې بدني کومک هم وکوو مالي کومک هم وکوو فقر هم ورته وکوو بل ځای ته هم ورسره ولاړ شو بل ځای ته هم ورسره ولاړ شو ځکه چې د زابل ولایت در بدره خاک په سره ده هېڅ شی هم نه لري. د یادونې وړ ده چې دا ورځ د زابل ترڅنګ د هیواد په نورو ولایتونو کې هم لمانځل شوې.